बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د پښتو توري یا حرفونه. د پښتو د تورو یا حرفونو شمیره 440 ده. په پښتو کې د عربی د ژبې د حرفونو تعداد 28 دی چې پکې د لاندینی حرفونه ټول شامل دي. په پښتو کې د پارسی ژبې د حرفونو شمیره 4 ده چې پکې پ، چ، ج او ګاف شامل دي. په پښتو کې د هندۍ د حرفونو شمیره 3 ده چې پکې ټ، ډال او ړ شامل دي. د پښتو ژبې خپل مخصوص حرفونه 9 دي چې پکې سیم، زیم، گ، حن، نون، یای مخصوصه، یای تانیث، یای امریه او یای مجهوله شامل دي. د پښتو د تورو یا حرفونو اوازونه په پښتو کې او په اردو کې. الف، ب، با، پ، پا، ت، تا، ټ، ټا، س، سا، جیم، جا، چ، چا، سم، سا، زم، زا، ه، ها، خ، خا، دال، دا، ډال، ډا، زال، زا، ر، را، ز، زا، گ، گا، ړ، ړا، ج، جا، سن، سا، شن، شا، خن، خا، صاد، صا، ضاد، ضا، طو، طا، زو، ضوا، غين، غا،
गैन गा फे फा क़ाफ क़ा काफ का गाफ गा लाम ला मीम मा नून ना नुन नुन वाव वा हे या चिरगई है हा मारूपये या मखसूस है ये या मुअन्नस ये अमरिया ये और मजहूल है ये या तस्कीर या तस्कीर। थैंक्स फॉर